سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ښه راغلاست موږ نننۍ برنامې ته. دا دی غنمای. قدرمنو لیدونکو، څرنګه چې ګورئ موږ نن راغلي یو تر څو تاسو ته د شولګرې ولسوالۍ یوه لرغونی کلی در معرفي کړو. نو دې ته جنګلي وایي چې په دفترو کې غنمۍ لیکل سوی. له ما سره دلته د دې کلي قدرمن مشران هم ناست دي چې د دوی نه ځینې پوښتنې لرو تر څو تاسو ته یې ځواب درکړو. قدرمن حاجي صاحب، کیدای شي زموږ لیدونکو ته خپل ځان وروپېژنئ چې ستاسو نوم څه شی ده او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد شیرین قیردار د ولسوالۍ شولګرې او قریه جنګلي او غنمای واسنلي اوسېدونکی یم. ښه، ډېره مننه حاجي صاحب. حاجي صاحب، د موږ دویمه پوښتنه دا ده چې ولې جنګلي ته جنګلي وایي؟ دا ما تاسو ته مخکې دا خبره پوښتنه شمانه کړې وه. دا سابقه چې و دلته دا ګمانځخه پاک جنګلات وو، دلته بالکل جنګلات په دې ځنګلونو مثال ګاز و لوښي دا سیند دلته تېرېده. سیند سابقه وایي موږ ته ورقصه کوله دلته جار ده که نه ده سیند به داسې تېرېده. دا اوس دا بله نه خو خلک ډېر سول، نو یو دوه درې کل د ثابت څلور کور راغلي په دې کلي کې. د مثال قندهار ولار خو راغلي وو پښتانه. یو جومات مثال پکې عرب دي، نور پښتانه دي، و جومات یې ده. ښه حاجي صاحب، څومره وخت کې چې دلته پښتانه میشت دي؟ تقریبا 100 کالونه نه 100 نه خو زیات دي، 150 کاله به کېږي. 150 کاله. چا میشت کړي دي دلته؟ دلته دوه درې هغه راغلي وو حسابي. یو مثال دیناخیل په نامه، یو هم احمدیان په نامه، او بل صافیانو په نامه. صافیان خو پسان راغله، او عرب هم وو، عربان وو، عرب وو، او سنخیل مساجان. و جومات دي یو خو جومات خو نواباد نوی جوړ شوی، دا 5 جومات چې وو دا خلکي چې دغه ما اوس د ویلې که نه. ښه حاجي صاحب، د دې کلي لرغونې او تاریخي کیسې څه شی دي حاجي صاحب؟ تاریخي ولا ښه ځینې کسان دلته وایي چې حضرت علي کرم الله وجهه دلته ډېر لوی لوی جنګونه کړي دي. نو دې په اړه که موږ ته معلومات راکړئ. د خلکو ویلې یو اختلاف موضوع دي، موضوعګان اختلافات موجود شته. خلکو ویلې داسې په دغره راغی، داسې وایي چې دې که بقلا کې جنګ وسو بیا دغسې به یې وختم مخ په هغه لاړم، داسې بامیانو خوا نسې ولاړم، داسې خل وایي. نو د خلکو کیسې دي، کلتوري کیسې دروغتن د هغه په غاړه باندې امیر وتړو اوسې داسې یو اختلاف موضوعګان هغه سابقه سپین ږیري اوس هغه نه دي پاتې چې مې پوښتنه دې وکړي کړي نه دي کړي. حاجي صاحب، تاسو د بزګرۍ په چارو کې په چی مصروفه یې؟ چای کرئ په دې ځمکو کې؟ موږ دغه شوله کرو، اول خو غنم کرو، بیا پسې شاله پایسه شوله کرو، غنم جای شوله کرو، بل غنم بیا پسې وروره پخته ده، پختې کرو، تاسو ځکه مثال پخته کرو، مثال مې کرو، جوار کرو، پالیز کرو، مثال اندانه ده یا خټکی ده، دا شی کرو. صایبین مثال څنګه دي حاجي صاحب؟ ښه دي. بعضې وخت خوشحالي راشي لږ پکې هغه راځي، ډېر کمی راځي، او باران چې ونیسي ډېر کمی راځي، بیخي زیات کمی راځي. نو د دې ځمکو دا اوبه له کوم ځای راځي حاجي صاحب؟ له دریاب نه راځي. دریاب نه؟ له پاس نه تاسو نارونه کش کړي دي؟ نارونه اصلي خو بند امیر راځي، بیا دې موږ د سیند نه، یعنې دا د سیند اوبه له بند امیر نه راځي؟ بلې بند امیر نه راځي، داسې در یوسف نه راځي؟ دا تاویل دغسې راځي تر اقشې پورې ځي. دغه چمتال او چاربل ټول نیسي، بخبل خو مزار مثال. حاجي صاحب، په دې کلي کې مالدارۍ هم شته؟ څوک په مالدارۍ مصروفه دي؟ بلې شته. شی ساتي مثلا؟ څه رقم ژوي ساتي؟ میږي ساتي، مثال وزې ساتي،
او غویان هم سات داسې لږ لږ نو کم بعضې کورو کې لږ لږ غویان دي او نیم غوی لري بعضې مالونه چې مثلا 100 میږي 50 میږي 20 میږي داسې خلک لري نو کم رمت هم ساته نو څنګه دي د تاسو مستې او دا شیدې ټول رایګانې دي نو ولا رایګان دي بعضې ولري خرڅوي نو میلمه پالي څنګه ده صاحب په دې کلي کې ولا ډېر ښه ده صاحب محترمه بیخي زیات میلمه پالي ښه ده ولا چې میلمه د ورځ راځي هر څه نه چې یو کلی هر کلي چې راشي یو میلمه انشاءالله شپه یې تېرېږي ورځې شپه یې تېرېږي انشاءالله قدرمن لیدونکو څرنګه چې ګورئ د دې کلي خلک ډېر میلمه پاله دي هر کله که تاسو راتللی جنګلي ته او غوښتل مو که ښه شیبې ولرئ نو راځئ دې کلي ته او خپل انځورونه واخلئ او ښې شیبې ولرئ حاجي صاحب تاسو کیدای شي د دې کلي د جومات په اړه موږ ته ځینې کیسې ولرئ چې آیا په دې کلي کې جومات شته عبادتونه څنګه دي نو خلک آیا په دې جوماتونو کې خپل عبادتو ته کوښښ کوي نه کوي بله بله بیخي اووه جومات دلته دي یو مدرسه ده ښه اووه جوماته دي او یو مدرسه اته کېږي نو دا جامع جومات ده په نام دی جامع جومات جنګلي یادېږي خو د ناخیلو جومات قوم یې د ناخیل ده دا جوړ شوی نه وای دا اوس جوړ له خیر سره انشاءالله ورم پسې جوړېږي خدای دې خلکو ته ورکړي اوزونه ورکړي جوړ یې کړل خیره انشاءالله حاجي صاحب کیدای شي موږ ته د ښوونې په اړه معلومات راکړئ چې څنګه ده په دې کلي کې مکتب شته ځوانان ماشومان مکتب ته ځي درسونه شته دي باظرفیته استادان شته دي بلې بلې دا اوس فعلا موږ خدای دې دا امارت موږ ته ډېر کارونه موږ ته مخکې بیولي دي د اسلامي امارت نه موږ ډېر تشکري کوو دا فعلا داسې دا منظم مکتبونه چې بیخي زیات مدرسې کې یا مسجد دي بیخي زیات کارونه یې کړي دي واقعیت موږ ډېر ته خوشحاله شو امارت اسلامي نه خدای دوی کامیابه کړي نور دې هېڅ دایمي قاید د اوسېږي په دې انشاءالله حاجي صاحب دا تاسو د اوبو په څانګه کې څنګه مشکل شته نه شته د نوشیدني د څښلو اوبه بله شته موږ فعلا پمپې ول شوي دي هغه هم خرابې شولې ډېر دغه مثلا انکشاف زیات وي یا څوک چې وي خرابې شوي دي اوبه فعلا نه لرو موږ اوبه او بل موږ کانالونه چې راځي دغه بیالې د خلکو ته د غنمو تمثیل شولو ته دا دایمه سیل وړي باران چې وشال دی موږ دغه سیند نه که نه اوبه راسې تړو دا کانالونه بیخي خراب دي موږ دا غواړو دغه هر مؤسسه چې موږ سره دا هغه کوي تاسو سره کومک وکړي باید دا قانون موږ ته جوړ کړي باید قدرمنو لیدونکو څرنګه مو چې ولیدل حاجي صاحب سره مو مرکه درلودله نو انشاءالله له دې مجلسه جګې ګزو تاسو ته د دې کلي په هکله نور معلومات هم وړاندې کوو او زموږ شاتونو لیدونکو اوسئ ډېره مننه قدرمنو لیدونکو څرنګه چې ګورئ موږ روان یو تر څو تاسو ته په لومړني ځل کې د دې کلي جومات در وښیو او له دې ځایه بیا ځو د بزګرۍ څانګې ته هماسې ځو بیا د کلیوالۍ موضوعګانو ته بیا سایسه له دې ځایه ځو ښوونیز چارو ته نو له موږ سره تر پایه پاتې شئ حاجي صاحبان هم له موږ سره تر پایه پاتې کېږي حاجي صاحب دا نو ستاسو جومات ده بله هو دا د مسجد موږ مسجد که دا د جامع جومات ده نو دا د جمعې لمونځونه کېږي او جامع عزیزانو څرنګه چې ګورئ دا هم جامع جومات ده نو د سرور کائنات په نامه یادېږي په دې باندې ډېر زحمت یې باسلی ده خو نیمکره پاتې ده انشاءالله نور هم د دې کلیوالانو ته خدای قوت ورکړي چې دا مسجد جوړ کړي حاجي صاحب څومره وخت کې چې دا مسجد جوړ شوی ده او په دومره بسې وضعیت کې پاتې دا مسجد په پروس کال موږ له اسد میاشتې نه شروع کړ اسد میاشتې نه شروع کړ دا مخکې چې بیخي وړکی مسجد و نو 5-6 مسجد هغه صغیره او دا جامع مسجد و نو دلته خلک پکې نه ځایېدل نو بیا موږ مجبور شولو ځکه موږ چې موږ خلک لږ هم دي یو موږ څلور کور اسو ډېر ناست و نو بیا دغه مسجد بیا موږ تصمیم ونیو چې راځي دا مسجد غټ کو لوی کو چې دا خلک پکې هغه شي نو بیا پروس کړی دا ابل کریم شهید کو نو پروس کریم بیا د خای پیسې موږ سره په واقعیت کې چا کومک ونه کړ دا موږ خپل د پیسې خپل جوړې کړې او بیا دغه مسجد ترمیم کو جوړ ډېر ښه کار مو کړی دی صاحب انشاءالله تاسو سره خدای اجر ثواب درکړي نو عزیزان څرنګه چې ګورئ دا هم د ګروپ ځای ده او دا هم دروازه ده انشاءالله په نور شاټونو کې تاسو د دې دننه هم ګورئ دا هم د دې مسجد د دننه حصه ده او دا هم په دغه شکل جوړ شوی ده حاجي صاحب موږ تللی ولو د شولګرې اوسه بلې کلي ته نو هلته هم په دغې نقشې یو بل مسجد و استرکوټ کلي ته تللی ولو هغه انجینر
او دغه انجینر دواړه یو هغه یو انجینر چې دا د یو نقشه یې جوړه کړې ادرمزی هغه د ادرمزی د سرکود نو هغه د ادرمزیانو لمانه اشتباه قدرمن لیدونکو ادرمزیانو عزیزانو اوس به ځو د دې کلي د بزګرۍ چارو ته نو له موږ سره تر پای پات شئ تر څو د دې کلي د بزګرۍ چارې هم وګورئ عزیزانو څرنګه چې ګورئ دا هم د دې دوی د کرنیز ځای ده نو د ما په اطرافو کې پټیان هم دي حاجي صاحب نه پوښتنه وکړو چې دلته شی کرلی دي او کوم بزګرۍ چارې هم دلته شته نو له موږ سره پاتې شئ او دا ځای هم ووینئ حاجي صاحب کیدای شي موږ ته هم د دې څانګې معلومات وړاندې کړئ چې دلته مو څه کرلی دي او په دې پټیانو کې شی شته انجینر صاحب محترمه بلخ ولایت 14 ولسوالۍ دي په 14 ولسوالۍ کې بهترینه ولسوالۍ چې زراعتي ولسوالۍ د شولګره ده په دې کې ان شی لکه دا مثلا دا چنارونه لکه په دې ولسوالۍ د شولګره کې دا سفید الباغ کیږي دا سفید الباغ او دا سفید الباغ په هیڅ ولسوالۍ کې نه کیږي یعنی ډیر قوي سفید الباغ او اعلی ترین سفید اعلی ترین مثلا خټکی اندواني شولې وریځې غنم پخته ان شی چې وای په دې ولسوالۍ ولې چې دا ولسوالۍ یو بل لکه کې کتل مزارب ولسوالۍ لګي هغه یخه ده سړه ده هغه ولسوالیګانې چې دي ګرمې دي دلته چې هر شی کیږي خو ډېر سرسبزي مثلا موږ دلته که بامیه وکړو رومي وکړو که مثلا تور بانجان ان شی چې وکړو دلته بهترین شی کیږي دلته بهترین شی کیږي او بهترین ولې نو حاجي صاحب دلته ما د هغه ولیدل د توتان نو دې سرونه مو ولیدي د دې وجه څه ده د موږ لیدونکو ته معلومات ورکړئ دا تازه نیال کړي دي تازه نیالونه راوړل دلته هم کېنو دا چینو تازه نیالونه راوړل دلته هم کېنو چې دا دا تازه نیالونه دي نو که چېرته دا هغه وکړي پیوند کې بیا توت هم کوي او کنې خاصه کوي ښایي صاحب راځئ د دغې ځمکو په اړه معلومات راکړئ چې دا دلته مو پخته کرلې ده دا پخته ده عزیزانو څرنګه چې ګورئ دا هم پخته ده او دې دوی په هره شپږ میاشتو کې د پختې د ژمي او پسرلي پخته اخلي نو داسې ده حاجي صاحب نه په دوه فصلو کې اخلئ یو فصل کې ښه یو فصل کې دا پخته فصل کې غنم او شول دوه فصل کې ښه غنم او شول دوه فصل کې عزیزانو څرنګه چې ګورئ دا سره زر دي سره زر په ځمکه کې تاسو ګورئ نو په دې سره زر کې حاجي صاحب دا شنه زر شی دی چې دلته پکې شنه سوي دي خټکي دي همدانې دي نو بامیه دي بامیه هم کرلی پاس کې بامیه هم کرلی دي هر شی هسې چې وکړي کېږي کوم شی چې وای بهترین کېږي چې شی وکړي هغه شی کوي کوم شی چې وای بهترین کېږي ګوره اوس د شولو چې واسې شولو هغه وګورې د شولو بزغلی چې دا به څه خل نیالي څه هغه بزغلی شکوي بیا بېرته په مځکو کې اوبه خوسې کوي اوارې او بیا نیالې نو حاجي صاحب دغلته د ځینې هغه غنم داسې پراته دي دا چې اوبه کړه ښه دا بیا څملي سره ښه چې اوبه سه بیا څملي دا غنم چې جګ شو که نه اوبه دې کړه دا خوشحالي پی دي بیا زور څملي بیا زور سوی څملي ښه حاجي صاحب په دغه څانګو کې څه کرلي دي دغه دا خو رومي دي لکه هغه نور غنم دي نو ښه نور هم غنم دي د غنمو جای چې ده د غنمو جای چې ده شولې کېږي هغه دغه ریبدل کېږي شولې کېږي ښه عزیزانو زو د شولو ځای هم ګورو نو بیا به له بزګرۍ څانګې نه لاړ سو د کلیوالي څانګې ته تاسو به د دې کلي دیوالونه معماري خلک کوچنیان او ښایسته ځوانان در وښیو نو له موږ سره پاتې شي یو ډېر خلک ضعیفه ده والا تقریبا ضعیفه ده اقتصاد مه یادوه یو وچکالۍ یو فقر دا هلته موږ داسې لاړو عربانو ته که نه بلې هغه خلک یې دومره یو ښه بې ځمکې بې ځایه دي هلته یو ځمکه هم نه لري
هو لو كسي يا هنا بكسي وبيكو نه مو ممكن اینو بولوس کړه دان څه کنه دا څو خو بکړی دا اند ځان کېدل وای عزیزانو موږ هم د شولو ځای ته ورسېدو دلته یو ځوان ده درګه ده بلول وازی نو له دې سره هم که موږ سره وغواړي مرکه ولري نو مرکه به ورسره وکړو سلام علیکم وروره وعلیکم السلام جوړ یې پخیر تکړه خیر و خیرات ښه سئ په خیر راغلی ژوندی اوسې جوړ سې وروره کیدای سي خپل ځان زموږ لیدونکو ته ور وپېژنې زه محمد آصف یم د جنګلي د کلي اوسېدونکی ډېر ښه ډېر ښه وروره د په څه شي بوخت وې دلته راغلی یاستو چې بزغلي ته د شولو لپاره یو 20 ورځې مخکې بزغله اچوو موږ اوبه ورخوشي کوو چې دا ورسېږي دا غنم هم له خیره پاخه سوي دي دا هم چې ورېبدل بیا له خیره نیالوو شولې ښه شولې نیالوئ او نو دا بزغله څه شی ده بزغله د شولو موږ ورته بزغله وایو دلته شولو لپاره شولې بزغلام چې واچو کنه موږ بزغلا شو د شولو بزغلا یو توي شولې شولې شو شولې ډیر مننه وروره تاسو معلومات نن نو عیسی سره بلاړ د شولو په اړه معلومات وکړو نو عیسی صاحب دغه شولو په اړه له دغه ځای نه موږ ته معلومات راکړئ چې دا څنګه دا د کې اول خدا بزغلا ولا شي زولا چې واچو به دا شل کېږي 15 ورځې بعد یا 16 ورځې بعد جوزا کې دا بناله ته لسم د سرطان نه لیږي دا دا چې نیال څه بل غن وروره دا نه بس نیال دنو نه اوس خلاص په شاوه کېږي شاوه وځي په بیان وروره کور به سوچ سر باندې په ساور کې دا سر باسي کنه ساور جوزا کې ساور کې دا سر باسي ساور نه کې جوزا کې نه سرطان حسات کې سمبولا کې په سمبولا کې سر باسي میزان کې بلکی دا یا دا چې اوسو بل غنه چې ورې د سول به دا اخلي مې دکی څاکه چی څاکه چی ودا چې مې دکی وبو څاکه وبو څا باسي څاور ته باسي وبو کې چی دا به 15 ورځې یا 8 ورځې یا 8 ورځې ځخته به دا باسي بیرون وړي بالته نه کې په دیو کې نه کېږي بل نه کېږي نه کېږي بیا په خد 8 ورځې په 2 په 3 په شولې ذاتي به خو ذات کېږي لاش په ورځې کېږي شولستا دا وره اته ځاوار سول 15 ورځې ځاوار سولې بل لغنه به دا وچه سولې بیا وسکه بیا دا ورځي کوي ماشین دا چې ورځي کوي سوچ دا ځکه نو بو سره به خوري خلا ته خوري قدرمن لیدونکو د دې کلی بازګرۍ چارې هم تاسو ولیدلې نو اوس به لاړ سو د دې کلی د کلیوالۍ په هکله معلومات لاسته راوړو زموږ سره تر پای پاتې شئ السلام علیکم قدرمن وروره هیله ده چې جوړ روغ اوسئ وعلیکم السلام ډیره مننه تاسو نه چې زموږ کلي ته تشریف راوړی ده او زحمت هم ایستی ده موږ نړیوالو خلکو ته ښیي ډیره مننه وروره کیدای سي زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنې زه محمد رحیم امیري تخلص کوم
د بلخ د ولایت او د شولګرې د ولسوالۍ اوسیدونکی. ډېر ښه وروره، کیدای سي د دې کلي چې د جنګلي په نامه مشهوره ده د کلیوالي په هکله موږ ته معلومات راکوئ چې ستاسو چلندونه یو بل سره څنګه دي، ستاسو ژوند څنګه ده، ستاسو اقتصادي حالت څنګه ده او ستاسو د ځوانانو ارتباطات څنګه دي؟ زمونږ د ځوانانو ارتباطات ماشاءالله ډېر ښه دي. ټول انشاءالله د دوستۍ له لحاظه ووایه صمیمانه دوستي لري او زمونږ د کلي د لوبو دي ویلې که د لوبو موږ په کلي کې کرکټ لوبې ډېرې کېږي او والیبال. ځوانان سره تاسو د کرکټ او د والیبال لوبې کوئ؟ د کرکټ او د والیبال لوبې کوو. ښه، زما پوښتنه دا وه وروره چې اقتصادي حالت د دې کلي څنګه ده؟ اقتصادي حالت خو په هر حال به شکر وباسو او دا کال هم خو معلوم ده چې وچکالي کال ده، داسې چندان کښتونه نه دي سوي، خو ښه ده، بد نه ده، شکر ده. او ستاسو د کلیوالي چلند څنګه دی یو بل سره؟ چلند ښه ده ماشاءالله، ډېر ښه ده. انشاءالله وحدت او امانتداري او صداقت، یووالی، دوستي مکمله ماشاءالله بیخي ښه ده. څنګه ده د میلمه پالۍ کړۍ په دې کلي کې؟ میلمه پالۍ که درته ووایم، میلمه پالۍ خو په سمت شمال کې ټول کې مشهوره ده، هېڅ کمبودیت نه لري. خو بیا شولګره داسې یوه ساحه ده چې سیاحتي ساحه ده چې ټول د ښار خلک، د مزار، د نورو ځایونو خلک دلته مشهوره ځایونه لري، دلته راځي خلک دیدن ته راځي او سیل ته. وروره کیدای سي د دې کلي څو مشهوره ځایونه موږ ته راوښیه؟ د دې ولسوالۍ د ولسوالۍ یو مشهوره ځای چې چشمه خوج اسکندر ورته وایي، دلته یو د موږ په تنګي کې یوه چشمه ده چې چشمه شفا ورته وایي او داسې مشهوره ځایونه نور هم او د دې کلي په هکله مشهوره ځایونه تاریخي لرغوني ځایونه دې کلي کې به داسې څه ورته ووایم مشهوره ځایونه شته دي، خو په دې کلي کې خاص مشهوره ځایونه نشته. نو دا ښکلا تاسو مشهوره نه بولئ؟ دا ښکلا خو مشهوره ده، تاسو کوم داسې اعمارو ښوده که نه. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې ګورئ دا کلی ډېر یو ښکلی کلی دی، ډېر ښه هوا لري او خلک یې هم ډېر میلمه پاله، ډېر صادقه خلک دي. نو هر کله تاسو کولی سئ راسئ له دې کلو څخه لیدنه وکئ. ډېره مننه وروره ستاسو له مرکې نه. ستاسو نه هم ډېره مننه، خیر اوسئ، مننه، ژوندی اوسئ، دلته راغلي یاست زموږ نړیوال ته ښه. عزیزانو څرنګه مې چې وکتل موږ د کلیوالۍ په هکله تاسو ته معلومات در وړاندې کړ. اوس نو زو د دې کلي د ښوونیز چارې هم ګورو، له موږ سره تر پای پاتې شئ او د دې کلي ښایسته ځوانان هم وګورئ. عزیزانو مونږ هم راغلو د مکتب دروازې خولې شکه. نو دا مکتب چې ګورئ متوسطه مکتب ده د غنمي په نامه. نو تاسو ته مو ویلي وو چې دا کلی په دفتر کې غنمی نومیږي او په جنګلي مشهوره ده. نو لاړ سو د دې مکتب په اړه معلومات ترلاسه کړو، له موږ سره پاتې شئ. عزیزانو څرنګه چې ګورئ دا هم د دې کلي ښکلی مکتب ده چې دا جوړ سوی ده د دې مکتب د ځوانانو د ماشومانو لپاره. حاجي صاحب دا مکتب څومره وخت کېږي چې جوړ سوی؟ دا تقریبا 3 کاله به کېږي. 3-4 کاله کېږي؟ 6 کاله کېږي. 6 کاله. ژوندی اوسئ وروره. تاسو د دې ځای اوسېدونکی یې؟ زه دغه نګهبان یم. ښه، د مکتب نګهبان یې، دې کلي اوسېدونکی یې؟ کیدای سي زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ، معرفي کړئ خپل ځان. صبیح الله احمد د غنمي لیکلي. د غنمي لیکلي نو دلته نګهبان یې، ساتونکی یې؟ هو ساتونکی. ښه، څنګه دي احوالات د دې ماشومانو د دې مکتب؟ والا ښه دي، دغسې تېرېږي نو ماشومان راځي خپل ښوونځي راتګ ته پایبنده دي؟ پایبنده دي. د ماشومانو کوم ستونزه نشته؟ نه نه، هغه یو د کتابو مشکل ده. ډېره مننه وروره، ډېره مننه تاسو نه. حاجي صاحب د دې مکتب په اړه نور معلومات هم موږ ته وړاندې کړئ چې دغه چې جوړ کړی دغه څه شی دي دا اتاقونه؟ دا هغه ده، دا محافظ اتاق. محافظ اتاق. ښه، دا د محافظ اتاق ده. نو دا مکتب دلته صنفونه دي مکمل او هغه حصه کې څه شی دي؟ هغه کوټې
د خلکو کوټې دي د خلکو کورونه دي او دا یې ښه دا یې تشنابونه دي او دا یې نلونه داخله دي اوبه حاجي صاحب راځئ لاړ شو د دې ماشومانو لیدنه موږ کوو عزیزانو څرنګه چې ګورئ د مصروفه دي په والیبال او شوټ وهونکی څرنګه چې ګورئ نو ډېر په دې لوبه کې خوشحاله دي او بل سره حاجي صاحب د دوی هر کله داسې والیبال ترسره کوي او د دې دوی پلان کې ده دا لوبې د استادانو لخوا په پلان کې دي استادانو لخوا پلان کې دي هر ورځ مسابقه نو حاجي صاحب کېدای شي موږ ته د دا ځای یو ښوونکی هم معرفي کوي چې تاسو ته لاړ شو له دې ځای نه یو مرکه ولرو السلام علیکم معلم صاحب خیر جوړ خیر ژوندی اوسئ جوړ سئ معلم صاحب کېدای شي زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ معرفي کړئ چې تاسو نوم چا د کوم ځای زه قاری ګل خان شیرزاد د محمد ظاهر زوی ښه د دغې جنګلي د کلي اوسېدونکی جنګلي د کلي اوسېدونکی هم د متوسطې غنمۍ مکتب ښوونکی نو معلم صاحب دلته موږ ځینې ځوانان ولیدل چې په والیبال مصروفه دي بوخت دي نو دا تاسو په سکیجوال همغه تقسیم اوقات کې دا لوبه ذکر شوې چې دا ماشومان ته لوبې وکړي یا نه د دې په تفریح حالت کې کوي نن خو پنجشنبه وه کېدو چې سپورت کم ساعتي بیا یو صنف دلته لوبه کوي یو صنف لوبه کوي نو معلم صاحب کېدای شي دې مکتب په اړه موږ ته معلومات راکړئ داخل کې څومره صنف لرئ څومره ماشومان دي چې دلته درس دا مکتب خو متوسطه ده تقریبا 590 شاګردان لري انشاءالله دا سکال خو به تعداد د 600 هم هغه شوی مکتب متوسطه ده نه تر 9 صنفه پورې دلته شاګردان تر 9 صنفه پورې شاګردان روزئ نو څرنګه دی دا وضعیت د درسي د دوی علاقه لري درس ته نه لري راځي الحمدلله دا شاګردان خو په شوق راځي انشاءالله دا معلمان هم په وخت په حاضرۍ راځي دا کله چې دا سیستم امارت حکومت شوی ده انشاءالله ټول وظیفې کله چې معلم رانشي خانه قیدیږي او پابند وظیفې دي د موږ دغه مدیر نوی ټاکل شوی ده دا مدیر هم ډېر فعاله کس دی همیشه موږ تشویقوي چې په وظیفه راځئ په وخت راځئ چې دغه شاګردان د موږ نه یو څه زده کړي قدرمن لیدونکو څرنګه چې ګورئ د ښوونکي صاحب له خبرو نه دلته ډېر اصلاحات راغلي دي او د مکتب کې ډېر ماشومان دي چې درسونه وایي او روزنه روزل کېږي او روزنه ترلاسه کوي نو اوس به لاړ شي لاړ به شو دا صنفونه هم باید وګورو چې څنګه صنفونه دي قدرمن لیدونکو څرنګه چې ګورئ دا هم د صنف هفتم الف ده او دې خوا ته هم تاسو ګورئ دلته دا صنفونه چې تاسو ګورئ تقریبا دا صنف راشي ښه رخصت شوي دي دوی نو موږ ناوخته راغلي یو ځوانانو ښې ځوانانو ژوندی اوسئ جوړ اوسئ ځوانه کېدای شي موږ ته خپل نوم ووایه چې نوم دې چی ده نام احمد است باشنده همی جنگلی هستی صنف چند هستی صنف 7 هستی خب بسیار کم مانده 7 سال دیگه 4 سال دیگه مثلا 5 سال دیگه 5 سال دیگه بخوانی که از این فارغ شوی چطور از درسا خوب میگذره درسا چطور از پایبندی شما برای درس خوب است میخوام مکتب چطور است خوب است تمام چیزش مجهز است خوب است پکه دارین اینجا گروپ دارین تخته دارین و استادای مجرب هم دارین ډېر ښه قدرمن لیدونکو څرنګه چې ګورئ دا هم د دې صنفونه دي نو تاسو ته د دې په هکله نور شاټونه ښیو موږ سره د شاټو په لیدو کې پاتې شئ عالمان دی روښنایي د دې دنیا عالمان دی د تمام جهان پیشوا که څوک لار غواړي او خدای او هم رسول ته عالمان دی د لارې رهنما کیمیاګر که د کیمیا په طلب ګرځي همدمي د عالمانو د کیمیا په مجلس د عالمانو بس رزر شي که څوک کاڼي وي یا لوټي د صحرا جاهلان دی په مثال د مردګانو عالمان دی په مثال د مسیحا هر سړی چې رتبه نه لري د علم سړی نه دی خالي نقش دی گویا زه رحمان حلقه په گوش د هر عالم یم که عالی دی او اوسط دی که ادنا
عزیزانو څرنګه مو چې وکتل موږ د ښوونځي څخه معلومات تاسو ته در وړاندې کړ نو اوس ځو د یو ډېر د زحمت او د سختۍ ځای ته چې ټول هغه وګړي چې د پیسو خاوند نه دي او په غربت کې ژوند کوي نو ځي هلته کار کوي تاسو دا معلومات هم در وړاندې کوو نو تر پایه له موږ سره پاتې شئ او له دې ځایونو هم خپل انځورونه ولرئ عزیزانو څرنګه مو چې وکتل زما شا کې دا هم کوره ده نو دلته خلک راځي په ډېر زحمت باندې کار کوي خپل ځان ته یوه مړۍ ډوډۍ را پیدا کوي او په ډېر مشقت او غربت کې ژوند کوي نو دا اول زموږ د دې سیمې شاټونه چې تاسو مو وښودل نو ځینې نور شاټونه هم تاسو ښیو تر څو تاسو هم له دې انځورو څخه نور هم معلومات ترلاسه کوئ او د غمجنې څېرې وګورئ قدرمنو لیدونکو څرنګه مو چې زموږ نننۍ برنامه ولیدله هیله ده زموږ د نن برنامې څخه مو خوند اخیستی وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زنګ یې هم وټکوئ ستاسو نیوکې او پیشنهادات زموږ وده لاروین مایک له تاسو سره